چې ګوره د الله نه غیر بل چاته आवाज مکوه. یا علی مدد موایا، یا حسن یا حسین یا فاطمه یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا لوی ځوانه راورسېږي دا موایا. دا د شرک نارې دي. دی والله نه مدد غواړه. د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته مه کوه چې دا د پیرانې پیر صاحب په نوم 11 ده او دا د حسین صاحب په نوم په محرم کې چې کوم دی هغه وریجې دي او کیرونه دي او شربتونه دي. دا د خنزیر د غوښې نه مردار سیز دی. د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته حرام کار دی. قرآن کریم کې چې الله رب العالمین کم څلور سیزونه ذکر کړي چې په هر آسماني دین کې حرامو، په هغې کې یو وما اهل به لغیر الله، هر هغه سیز چې په هغې باندې د الله نه غیر د بل چا نوم یاد شي چې دا چرګوړی العلوم خو د دې بابا په نوم باندې یا د دې بابا دپاره یا د دې بابا ته د نزدېکت دپاره پخوا به دې سمګلرانو چې پیره وکړله لاور او پینډۍ ته به سمګلینګ کوو. نو سمګلینګ کار خو یاسم حرامو چې چرسونه مرسونه به وړل او پوډر به وړل. نو چې پینډۍ او لاور ته به ورسول ګډ به راونیولو پیر بابا ته به روان کړو. نو هلته مرداري وکړله او دلته به د پاسه شرک هم وکړلو. ځکه د پیر بابا او د کاکا صاحب دربار له چې تا کوم ګډ روان کړی دا د خنزیر د غوښې نه هم ډېر مردار دی. دا د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې نظر او منښته ده او د غیر الله په نوم نظر او منښته کول دا شرک دی. ځکه نظر او منښته دا عبادت دی او عبادت د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې دا شرک دی. کلاو شرک دی، غټ شرک دی، وړوکی شرک نه دی. که وړوکی شرک وی په ټول آسماني دینونو کې به ته الله منع نه کولې. که هغه چرګوړی دی، که هغه مټۍ ده، که هغه حلوا ده، که هغه کیر دی، که هغه بل شی دی، که هغه د بابا په نوم 11 ده، که په فصل کې ورکې، که پیو والی په پیو کې ورکوي میخو والا او 11 وباسي، دا ټول حرام کارونه دي. په کلاو غوږونه یې واورئ. بل ملا به هم څه شي ته په تمه ځکه به یې راته نشي ویلی او څوک به ردې نه یېرېږي چې خلک به څه وایي. خلک دې لګیا چې څه وایي هغه دې وایي. الله رب العالمین د انسانانو جناتو باندې حجت قائم کړی دی او د هغې طریقه دا ده چې په هر دور کې پیغمبران را لیږلي دي او هر یو قوم کې به الله رب العالمین نبی را لیږلو د هغه قوم د اصلاح دپاره. دې دپاره چې سبا دوی الله ته دا بهانه ونه کړي چې الله مونږ ته ستا توحید چا نه بیان کړی، ستا د بندګۍ خبره مونږ ته چا نه وکړې او مونږ چا د کومې ګناه نه نو منې کړي نو ته مونږ په څه باندې رانیسې او ولې مونږ له عذاب راکې. د دې بهانې د ختمولو دپاره الله رب العالمین هر قوم کې پیغمبران را لیږل حتی چې په آخره کې د ټول عالم دپاره زمونږ ستاسو خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه مبعوث او فرمایلو او هغه رحمت للعالمین الله رب العالمین وګرځولو. د ټول عالم دپاره رحمت، د ټولو انسانانو جناتو دپاره آخري پیغمبر الله راولېږلو. دا د خاتم النبیین یو خاص صفت د الله نبی له ورکړو چې د انبیاء کرامو سلسله په ختم شوله او د هغې په امت کې الله رب العالمین داسې ملګري پیدا کړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات او حدیث دای په خپل دور کې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسول. کومه ځمکه به چې صحابو فتح کوله او کوم قومونو ته بتله د الله دا کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات احادیث دا به خلکو ته پیش کول او د معاشري اصلاح پې کوله. او هغه صحابه چې هغوی کومې علاقې ته به لاړه او د هغه علاقې ژبه به عربي نه وه نو په هغه خلکو کې به کومو کسانو ایمان راوړو او هغوی به په عربۍ هم پوهېده او د هغه خپل قوم په ژبه به هم پوهېده نو هغوی به ترجماني کوله باقاعده د صحابه کرامو د درسونو د بیاناتو چې دې ملګري ته به ویله لکه موږ دا بیان کوو دې قوم ته ستاسو د دې قوم دې ژبه کې ته ورته ترجماني وکړه د دې داسې داسې ملګري الله صحابو ته ورکړه چې هغوی به د هغوی ترجماني کوله. لکه ابو جمره په نوم یو تابعي دی دا د عبدالله بن عباس ترجمانو رضی الله عنهما. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ځان سره دې دپاره کېنولی چې زه دې علاقو کې اکثر خلک په عربۍ نه پوهېږي، د فارس خلک دی
نو دوی ته چې دا زکم تا ته تعلیمات خیمه دا دوی ته بیانوا. نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابي زید بن حارثه رضی الله عنه تم دا فرمایلی وو چې ته نه زید بن ثابت رضی الله عنه ته زید بن ثابت ته دا ویلی رضی الله عنه چې ته د يهودو جبه زدکه دې لپاره چې دوی ته موږ د اسلام د تعلیمات ورسو او دوی سره کله خط کتابت وغیرہ کیږي نو چې باغی باندې بیا ته پوهې پنځل سورزو کې د صحابي د جبه زده کړي و دینه ته د اندازه ولګو چې د صحابه څومره تیزو ذهنونو والو او څومره مضبوطی حافظي الله ورکړي اوس د دې زماني فاسقان فاجران زنديقان ملحدان اگر لګيږي وي دا حدیث په لکونه امام بخاری څنګه یاد کړی امام بخاری په دماغو کې ستا پشان بوس او سپیا کې خو نه پرته او امام بخاری وسراشه ته هغه زماني خبرې کې دا هغه زماني خلکو سره د مردارې نه وي د غندونه نو دا اوس کوم نیټ دی او موبایل دی او غنده خوراکونه دي او فسق او فجور دی او ګناونه دي څومره چې انسان ګناه ډیریږي دومره الله ذهن خرابوي دته الله دین نو ورز د کوي او دا الله سزا دی انسان ته چې د الله رب العالمین د طرف نه د حافظه خراب شي د ګناهونو یو اثر ده چې د انسان حافظه خرابېږي او کوم انسان چې د ګناه نه ځان ساتي متقی دی پرهیزګار دی تقوادار دی د دې انسان حافظه ډیره تیزه ده صحابه کرام رضی الله عنهم حافظي زکه تیزه وي د ګناه نه ځان ساتلو د الله د نافرمانی نه سترګې غلطي نه استعمال دي غوګونه غلط نه استعمال دي چې غاني او بجاني پیوري او ګنده شیرونه پیوري او ګنده مجلسونه کې کینی نه سترګې غلطي استعمال ولې نه جبه غلطه استعمال ولا ځکه دا ټول لارې زړه ته تللی دي او دا په ذهن ما اثر کوي د دې وجه نه دا غوي حافظي قوي وي او مضبوطي وي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي ما خپل استاد ته شکایت وکړو چې ما نه کله کله بعضی مسله او خبره یریږي د دې بس علاجي په شعر کې دا خبره کړي شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي لان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصي ما خپل استاد وکیع بن الجراح رحمت الله علیه ته شکایت وکړو چې زما د حافظه لګه کمزوري ده حال درجه امام شافعي رحم الله حافظه ډیره قوي و ډیره مضبوطه صرف په دی وجه چې بعضی چرته یو نیم ټکی تیر شوی دی نو ځکه دا خبره کړې ورنه دغه حافظي ته دغه استادان هم حیرانې ده نو ما تخپل استاد ویلي وکیع بن الجراح فارشدني الى ترك المعاصي او بل نسخه کې داسې دي فاوصاني الى ترك المعاصي ما ته وصیت وکړو ما ته نصیحت وکړو چې ګناونه پرې د بچیا ګناونه چې دې پرې خو ده الله بدر خسته علم درکې حافظه به دې بهتر شي ولی ذکر لان العلم نور من اله ذکر دا علم د الله تر طرف نه یو نور او رڼا ده ونور الله لا يعطى لعاصي او د الله رڼا نه فرمانو تنور کول کېږي څوک چې د الله نه فرمانی نه کوي ګناونه کوي ظلمونه کوي جرمونه کوي د الله رڼاګانې نه ورکه د اختیارو والا دي د الله حافظه خرابوي ذهن به خرابېږي زما محترم ورونو هغه امام بخاری رحمه الله چې د یولو سکالو نابالغه بچو سره د سند ورته حدیث یادو په سند کې راوی به یو پیجندلو په اسم کنیت به بیل پیجندلو چې دا فلانه راوی دی فلانه راوی دی چې صرف په دومره ویل شو په سند کې چې ابو فلان دته پته لګیدا چې دا ابو فلان څوک دی داغه د نوم ورته ډایرک پته لګیدا ځکه هغه ته استاد او شاګرد ټول معلومو دا خو هغه دور دی چې ته د پلکونو حدیث څنګه یاد کړو اساستا پشان فاسق فاجر خو نو پرويزه خو نو استا پشان چې د انګريزانو د شاګردانو کتابونه تشګوري هغه قران او حدیث کتلو او په دې وخت کې راشي په عربو کې داسې ماشومان شته په دې زمانه کې زمونږ په دې دور کې په دې نت کې مشته کتب سته په یاد کړی دي بعضو کتب تسعه په یاد کړی دي د دې شپږو مشهور او حدیث کتابونو غیر وسر نور درې یاد کړی دي او په دې زمانه کې صرف هغه ته سند وای ګر مخکې ټول اخر پر حدیث له خپل رسي صرف ورته صحابین موای چې فلانی صحابین کم حدیث نقل اولنې ټکی ورته وای ټول حدیث درته اخر پوری وای لازم د دې دور خبرې تا تکو د امام بخاری خبرې په خپل چې د پټکی پویږي نو قران دی مخه ته پروتیم غلطي وي
او ته لګي په امام بخاری رحمت الله علیه اعتراضات کې. هغه انسان دی چې کله یو کتاب شروع کوي په خپل الجامع الصحیح کې یو مسله باب لګي، اول ورله د قران نه آیت په استدلال کې راوړي او هغه نه بعد به احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي. مسله درله په قران او حدیث دوانو ثابته کی داسې یو عجیب انسان. زما محترم ورونو، ګناهونه د دې سره نحوستونه او پریشانې نه د تړلې شوی دي او د ګناه لوی سبب هغه غفلت دی او غفلت په هغه چا راځي دا کمایت چې ما ولست څوک چې د علم اسباب صحیح استعمال نکي. تاسو به وسوای چې د علم اسباب کم دي، دا کمایت چې ما ولستم دي کې الله ذکر کړی دي. یو زړه او بل سترګې او بل غوږونه. یو خبره واوره غوږ ورته کېده، یو عالم ته د قرآن او حدیث درس واوره، دغه رنګه په سترګو باندې مطالعه وکړه، دلایلو ته وګوره او د کائناتو باندې نظر واچوه، او بل په دې زړه کې په هغې سوچ او فکر کوه او غور کوه. الله رب العالمین به په دې زړه کې تا ته دا علم در اچي. او دا دماغ چې کوم دی، دا دماغ د دې یو ایکس ری ماشین دی، دا ول ایکس ری کوي لګي، هغې نه بعد به دې زړه ته ورلیږي. دیو جن د دماغ او د زړه خپل مینس کې یو ربط دی او تعلق دی. رب العالمین داسې یو ناشنا نظام د دې انسان په دې بدن کې جوړ کړی دی. په دې بنا باندې زما محترم ورونو، زړه چې کله یو سیز نه خوښوي، که دماغ ډېر هم ښي نه کیني پکې. په دې خبره پوهېږئ زما که نه؟ نو اصل مرکز د علم زړه دی. ځکه دا خلک هم بعضې خلک دا سوال هم کوي چېرې دا علم په دې دماغو کې کینی که په دې زړه کې؟ نو علم اصل مرکز زړه دی. دا دماغ د دې یو ایکس ری ماشین دی، دا ولې ایکس ری کوي او بیا اصل کې دا محفوظ کیږي په زړه کې. په دې وجه باندې چې کله ستا د زړه نه یو څیز سره نه لګي، که ستا دماغ خم یې هغه نه یادوي. ستا دماغ دې خم شي خو زړه دې ورسره نه لګي، زړه نه طبیعت دې ورسره نه لګي، د زړه شوق دې ورسره نشته، هغه څیز تا ته نه یادېږي. ورو زما شوق نشته د زړه وایي، زړه رغبت مې نشته. او چې کله د یو څیز ته د زړه رغبت و، ستا دماغ به هم خوشحالی، هغه څیز به ښه راخلي، د هغې اکثرې تصویر به رالي، تصویر به زړه ته لیږي، په هغې کې به هغه څیز محفوظ کېږي، علم به دې محفوظ وي. نو اصل هغه د زړه چې دی، د اصل کې د علم د راجمع کېدو ځای دا زړه دی اصل کې. نو الله رب العالمین دې کې فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. الله فرمایي ډېر د انسانانو او جناتو نه موږ د جهنم دپاره پیدا کړي دي. ګوره ډېرې ذکر کړه، معلومه شوه چې ډېر خلک به جهنم ته ځي، لږ خلک به جنت ته ځي. الله دې په دغه لږو خلکو کې ما او تا داخل کړي. او دا د دې دلیل شو چې ډېرو خلکو له اعتبار نشه، چې ډېر خلک وایي چې دا شی ښه دی نو ګینې دا به ښي. نه، دلیل ته به ګورې، که دا دلیل د یو کس سره که د دوو کسانو سره او بل طرف ته ټوله دنیا ده، د ټولې دنیا پروا به نه ساتي، د دې یو او د دې دوو کسانو خبره صحیح ده، ځکه دلیل د دوی سره دی. شریعت تعداد ته نه ګوري. زموږ شریعت څه جمهوري نظام نه دی، جمهوریت نه دی چې کم طرف ته ډېر ووټونه وي بس همغه وګټله او هغه چې کم دی د هغه خبره به منلی کېږي. نه، دا د الله دین دی، دا په دلایلو ولاړ دی. ابراهیم علیه السلام یو کسو یو طرف ته، ټول قوم بل طرف ته، حکومت بادشاه بل طرف ته، پلارې بل طرف ته، هغه یو ابراهیم علیه السلام په حق و. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا زما ابراهیم دا ځان له یو امت و. ابراهیم یوازې ابراهیم علیه السلام ته الله امت ویلی دی. د دې ټولو خلکو په مقابل کې دا یو ابراهیم الله یو امت دی. امت دا پې دروند دی، دا ټول خلک د ده په مقابل کې سپک دي. نو که چېرته ته په حق یوازې ولې نه په میدان کې به ته یوازې ولاړې، د الله په نسبت درونی، اگر که خلک به تا ته په سپک نظر ګوري، د خلکو په نظرونو ته نه سپکېږي چې د الله په نسبت باندې ته کله درون وې. د خلکو په نظرونو کې که هر څومره په تا پسې سپک نظرونه تا ته کېږي، سپک نسبتونه کېږي، کنزل کېږي، رد بد ویلی کېږي، د دې پروا به نه ساتې. اصل درونوالی د الله په نسبت باندې دی او اصل سپکوالی هم د الله په نسبت باندې دی. سپک هغه دی چې الله ته سپک شي. اگر که ټوله دنیا ورته درون وای، ټولو خلکو د فرعون اطاعت کولو، حکومت او بادشاهي موا په ظاهره کې خو درون خو الله ته سپک و، الله ذلیله. ټول خلک د موسی علیه السلام خلاف او هغه سپکول غوښتو چې الله ته درون و. الله په دنیا کې هم درون کړو، په آخرت کې هم درون دی. په دې بنا باندې زما محترم ورونو، الله رب العالمین فرمایي ډېر خلک به د جناتو انسانان نه ورته ځي.
لږ به جنت ته ځي. او بیا فرمایي لهم قلوب لا يفقهون بها. اوس ورته سبب ذکر کوي جهنم ته راتللو. دا ولې ځي جهنم ته؟ الله وی دوی د علم اسباب خراب کړي دي، دوی باندې د غفلت بیماری لګېدلې ده. دا غفلت یو لوی سبب دی زما محترم ورونو د اسباب او د معاصي او د ګناهونو نه. د ګناهونو خپل اسبابي په هغې کې یو لوی سبب هغه غفلت دی چې انسان باندې غفلت راشي، بې پروا شي، خبره ورته کېږي د قرآن، خبره ورته کېږي د حدیث، نصیحت ورته کېږي، پروا پې نه کوي دی، په د اثر نه کوي دا خبره. دا هغه خطرناکه بیماری ده چې دا د جهنم او د ګناهونو سبب دی. الله دې موږ وساتي، الله دې زموږ غفلتونه ختم کړي. دا دعا د الله نه غوښتل پکار دي چې الله موږ په غافلینو بندګانو کې ما حسابوه یا الله، او من په هغوی کې حشر کوه چې درسونه م اوره، د سیرت بیانونه م اوره، د صحابه واقعات م اوره، د قرآن درس م اوره، د حدیث درس م اوره، د جمعې خطبې م اوره، او د ځای نه مه خوځېږه. هېڅ اثر په انسان نه کوي، مقه شانته یو مقه شانته کوم ګناهونه چې کولو مغه شان پکې ککړي، بلکې نورم پکې ورنه نوځي. که موقع ورته میلاوه شو د دوه نور پسې درېیمه ګناه کوي، او چې میلاوه شو نو درېیمې نه پس څلورمه پسې م ګرځي، او چې بله موقع میلاوه شو پنځمه پسې م ګرځي، والعیاذ بالله په بله ګناه پسې ګرځي، په ځای د دې چې اشتو نه توبه وباسي. د دې اصل سبب غفلت دی چې په انسان خبره اثر نه کوي، د علم اسباب د ضایع شي، والعیاذ بالله. الله رب العالمین فرمایي لهم قلوب لا يفقهون بها. اول مرض د دوی دا دی، د دوی زړونه شته خو په دې زړونو باندې د الله دین نه زده کوي. د الله رب العالمین دین دا دې زړه ته نه کوزوي. د الله رب العالمین زړه ته د دین دپاره اوسه پورې دا زړه نه دی تیار کړی چې زه د الله دین زده کړم، یو درس ته کښېنم، یو نصیحت خبره واورم، دې زړه ته یې کوزه کړم او دا خپل ژوند پې جوړ کړم او د ګناه نه بچ شم. د لا دا نیت نه دی کړی. اول جرم د دوی دا دی چې دوی د علم دا اولنې مین او بنیادی سبب خراب کړی دی چې هغه زړه دی. زړه یې تیار نه دی د الله رب العالمین دین ته عمل کولو دپاره. نو چې کله د زړه نه یې تیار، لاس، خپې، سترګې، غوږونه، دماغ، هیڅ وجود ستا د سره د الله طاعت نشي کولی، ځکه ستا زړه لا نه دی تیار. زړه خو بادشاه دی، بادشاه اډر نه دی کړی، نو بادشاه دی خراب دی، ستا د جسم بادشاه ستا زړه دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه، خبردار په دې بدن کې یو د غوښې پوټی دی، د غوښې یوه ټوکړه پرته ده په دې بدن کې. اذا صلحت صلح الجسد كله، چې دا یو ټوکړه د غوښې صالحه شوه، نیکه شوه، ټول بدن به نیک کېږي، د سر نه خپو پورې بدن به نیکي کوي. واذا فسدت فسد الجسد كله، او دا یو ټوکړه د غوښې دا چې فاسده شوه، په دې کې فساد راغی، نو دا ټول بدن به ورسره فساد کې واقع کېږي، جرمونه به کوي. الا وهي القلب، د الله نبی فرمایي خبردار دغه ټوکړه د غوښې دا زړه دی. زړه دا بادشاه دی. زړه سیده شو، صحیح شو، تقوا پکې راغه، ټول بدن به سمي. سترګې به حرامو ته نه ګوري، سترګه به ګناه نه کوي، غوږونه به حرام نه اوري، ژبه به حرام او غلطي خبرې نه کوي، بې حیا خبرې به نه کوي، غیبت، بهتان، دروغ، چغلي د دې نه به ځان ساتي دا ژبه. ولې ځکه هلته زړه بادشاه ورته وي، نه به کې دا کار، هغه باندې بده لګي. چې زړه یو شی بد ګڼي، ژبې نه شي ویلی، ژبه کې دا جرأت نشته. چې زړه یو څیز بد ګڼي، غوږ یې نه شي اورېدلی. چې غوږ دې راولګي او د ډمو او د ډمانو او د ژړګانو خبرې دې ګینې اوري، دا زړه ګنده شي نو اله غوږ دا ګندګۍ نه اوري. چې کله زړه ګنده شي نو دا سترګې هم ګنده څیزونو ته بیا ګوري. چې زړه سم شو ټول اعضا برابر شي. دغه رنګ دماغ د دې فکرونه برابري، دغه رنګ لاس او خپې دا صحیح کارونه کوي. خپې د نیکانو مجلس ته ځي، مسجد ته ځي، د الله عبادت ته ځي، د الله د بندګۍ دپاره استعمالیږي. لاسونه د خیر کارونه کوي. خو چې کله په دې زړه کې فساد راغو نو سترګې دي او که غوږونه دي او که ژبه ده او که دماغ دي، سوچ او فکر دی، او که لاس او خپې دي، دا ټول به په حرامو کې استعمالیږي چې کله زړه خراب شي. ځکه الله رب العالمین فرمایي د دې زړونه خراب شوي دي، په دې زړه باندې دی سوچ نه کوي، د الله په دین کې نه استعمالوي، په دې باندې د الله رب العالمین دین نه زده کوي، په دې زړه باندې د دین زده کړې ته او په دین عمل ته لا دی تیار نه دی. نو چې زړه دې تیار نه دی نو ما ته به څنګه ټیک شو؟ زما زړه لا تیار نه دی د الله طاعت ته.
لا پکې نیت راغلی نه دی، جذبه او ولوله پکې د سره شته نه، نو زما په بدن کې به انقلاب د کوم ځای نه راځي؟ انقلاب خو به د دغه زړه نه راځي. اب اډر کوي. او بیا الله رب العالمین فرمایي ولهم اعین لا یبصرون بها، د دوی سترګې شته خو په دې سترګو باندې حق ته لیدل نه کوي، حرامو ته پې ګوري، ګناهونو ته پې ګوري، خو حق ته پې نه ګوري، سترګې غلطې استعمالوي، په حق کې نه استعمالوي. ولهم آذان لا يسمعون بها، او د دې غوږونه شته خو په دې غوږونو باندې دوی حق نه اوري، حق ته غوږ نه ږدي، باطلې خبرې فضول څیزونه دا به لګي اوري، په غوږ کې به انفرینې ورکړي، په ګاډي کې به رواني، په موټر سایکل به رواني، شاته ورته د دنیا ارنې وها د په دې غوږ کې دا مرداري ورکړي، په دې هم نه پوهېږي شاته ماته ارن والی کېږي، او بله ورځ چې کوم دی ګاډی وي مردار پروت وي، چې ویې ګوري ګانې اوري، مرداریانې اوري. دا د ژوند دی، دی په دې غوږ باندې صحیح خبره نه اوري، په زیره دی چې دی په سمه خبره واوري، قرآن او حدیث ګندونه په دې اوري. هغه څیز اوري چې د ایمان خرابوي، د الله د دین نه اړوي، د قرآن او حدیث نه اړوي، په خپل نبی بدګمانه کوي، د نبی په احادیثو یې بدګمانه کوي، او بله ورځ چې ګوري ملحد او زندق چې جوړ شي، یا به دې کتلی کېده په اول صف کې به مونځ کو، او یا به دې د فرض مونځ او د جمع نه غافله شي. بله ورځ چې ګوري اوله به تا کته قرآن تلاوت به کو، اوس به لګی د اشعارو د ډمو کتابونه به ګوري، او دغه رنګه د فاسقانو او فاجرانو غزلې به وی لګیا وی. دا د الله د طرف نه هغه سزا ده چې څوک د فساق او فجارو د دین د دشمنانو هغه خبرې اوري، هغه جرمونو خبرې اوري، زړه یې سخت شي، په ګندونو کې مبتلا شي، مخکې پاک ژوند خلکو به ورته پسخېدل کول چې کاش کې داسې ځم وی، او بیا یې داسې زندگی ګنده شي چې بیا ته خلکو کرکه او نفرت کېږي. دا ولې زما محترم ورونه؟ دا د علم اسباب صحیح نه استعمالېږي، دا د علم اسباب دا غلط استعمال کی. الله رب العالمین فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، دا داسې خلق دی لکه زناور، لکه خر، لکه سپی، لکه غوی، لکه مار او لړم، بلکې الله فرمایي نه نه نه، هغوی سره خو حساب نشته که نه، هغوی دپاره خو جنت جهنم نشته، دی خو ځان ته انسان صاحب وایي، اشرف المخلوقات وایي، نو نه دته په زناور ویلو هسې نه د خره او زناور خفه شي. نو الله فرمایي بل هم اضل، بلکې دا انسانان د زناورو نه هم بتر او ګمراه دي، ځکه زناور خو الله به دې نه دی مکلف کړی خر او غوی چې 15 وخته مونځ کوه، هغه ته یې ویلي دي نه، او په خبره هم نه پوهېږي. زناورو ته او سپي ته او خر او غوی ته خو الله دا نه دی ویلو، نه خنزیر ته چې ته د رمضان روجې نیسه، تقوا وکړه، ګناه نه ځان وساته، او دا حلال دي او دا حرام دي، دا خو ورته نه دی ویلي، دا خو د انسان ته ویلي. انبیا خو یې دله رالیږلي، کتابونه یې د دپاره نازل کړي دي. نو کله چې دی د خپل ژوند د مقصد نه واوړېده، دا د غویانو، د خرو، خنزیرانو، د سپو نه هم بتر شي. الله رب العالمین تر دې زناورو نه هم دی سپک ښکاري، والعیاذ بالله. الله خو د چا نه شرمېږي نه، دا د الله قرآن دی. سورت اعراف په کلاو کې 9مه پاره به کلاوه کې، او 179 آیت به راواړې، او دا خبره پکې په خپله وګوره. او بیا الله رب العالمین فرمایي اولئک هم الغافلون، اصل سبب څه دی؟ دا کسان غافل دي، او د غفلت سبب ورله مخکې ذکر کړه. ولې غافله شو؟ ځکه چې دغه د علم اسباب غلط استعمال کړه، خپل زړونه، سترګې، غوږونه د په حق کې استعمال نه کړه. نو په دې بنا باندې الله رب العالمین په دې باندې دا یو سزا مسلطه کړه چې دا د زناورو نه هم بتر کړه، او دغه رنګه په غافلینو په رجسټر کې دی ولیکلی شو. الله رب العالمین د دې حالت نه موږ تاسو وساتي، همیشه دپاره د خپل غفلت د ختمولو علاج موږ له پکار دی، او د هغې لوی علاج دا دی چې انسان بار بار قرآن او حدیث ته رجوع کوي. دا صحابه کرام رضی الله عنهم معاشره د اسلام نه مخکې وګورئ کنه، کم جرم و، کمه ګناه وه، کم ظلم و چې په دې کې نه کېده د عربو معاشره کې. ته تاریخ راوچت کا، تا ته به هر جرم، هر ګناه، هر ظلم ملاویږي، د شرک او د کفر نه راواخله تر د لاندې پورې راځه، هر قسم ظلمونه په دې کې. ولې دا خلک سم شو؟ دا دومره غټ غټ غفلتونه څنګه ختم شو؟ شرک په توحید بدل شو، په ایمان بدل شو، کفر په ځای ایمان راغی، د شرک په ځای توحید راغی، د ګمراهۍ په ځای علم راغو، د ظلم په ځای عدل راغی په هغوی کې.
او چې د الله نه یریده په هغه زړه کې تقوا راغله او الله ته ژاړي. دا څه شی و؟ دا ولې دا انقلاب د صحابو په زړونو او په دې معاشره کې تر ماشومان او زنانو پورې ټولو کې راغی؟ دا دقه د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، دا وحی به ورته بیانېدله. د نبی صلی الله علیه وسلم هغه علمي مجالس په هغې کې ناسته ولاړه وه، په هغې کې د دوی تربیت کېده. د دوی د وجې نه د هغوی په ژوند کې انقلاب راغی. زما محترم ورو، د هغوی زندګي الله رب العالمین بدله کړه، بصیرت والا وګرځېده، د علم او د حکمت والا خلق الله رب العالمین هغوی وګرځول. نو د غفلتونو او د ختمولو اصلي سبب هغه زما محترم ورونه علم دی، چې انسان د الله رب العالمین دین زده کړي. دا دین زده کول دا په نارینه په زنانه په ټولو باندې دا لازمه ده. د دنیا دا نور څیزونه زده کول دا فن دی، علم هغې ته نه وایي. اوس مثلا یو ملګری خپل حلال رزق لپاره بجلو کار زده کړی، ښه خبره ده، یو فن دی، خپل حلال رزق پې ګټي. څوک د ګاډي مصري دی، ښایسته خبره ده، د نر بچی دی، خپل حلال رزق ګټي. څوک لګی دی بل د لاس خپې محنت او مزدوري کوي، یا څوک انجینیر دی، څوک ډاکټر دی، څوک بل کار کوي، څوک بل محنت کوي، څوک ځان له د لاس خپو یو بل کار کوي. دا دنیا زموږ د مسلمانانو لګی په دې ګرمۍ کې د خپل محنت کوي، د خولۍ ته رواني. دا د نر زامن دی خپل حلال رزق پیدا کوي. خو دې ته علم نه وایي، دا چې په کم کار کې ماهر دی دې ته فن وایي. فن دا فن د دې دپاره زده کول چې زه حلال رزق وګټم، دا جایز دی په دین کې، دا ناروا نه دي، دا جایز کار دی. او علم څه ته وایي؟ علم وایي قرآن او حدیث ته. علم د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث زده کول دې ته وایي. دغې ته علمونه نه وایي، دغې ته فنون وایي. فن ورته وایي، فن وایي دا فلانې سړی په دې فن کې ماهر دی. خلک وایي دا کس په دې فن کې ماهر دی، دا سړی په دې آبادۍ کې ډېر ماهر دی، دا فلانې په دې بجلو کې ډېر ماهر دی، دا فلانې ښه مکینک دی، په ګاډو کې ښه ماهر دی، دا فلانې سړی په دې فلاني سیز کې ډېر ښه ماهر دی. دا زمونږ ټول د معاشرې چې کوم ماهرین چې ورته مونږ وایو دا فنونو والا دي. دې ته فن وایي، فن زده کول چې په یو فن کې ته تکړه یې او په هغې په ذریعه خپل حلال رزق ګټې، جایز ده دا کار. خو دغې ته علم نه وایي. علم وایي قرآن او حدیث ته چې ته د خپل الله توحید وپېژنې او شرک نه پې ځان بچ کړي. په توحید کې ته داسې اعلی مرتبې ته ورسېږي چې ته د هر قسم شرک نه په خپل هم ځان بچ کړي او بل هم ترې بچ کړي. چې ګوره د الله نه غیر بل چاته آواز مه کوه، یا علی مدد مه وایه، یا حسن یا حسین یا فاطمه یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا لویه ځوانه راورسېږي، دا مه وایه. دا د شرک نارې دي، دی والله نه مدد غواړه. د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته مه کوه چې دا د پیرانې پیر صاحب په نوم 11 ده او دا د حسین صاحب په نوم په محرم کې چې کوم دی هغه وریجې دي او کیرونه دي او شربتونه دي، دا د خنزیر د غوښې نه مردار سیز دی. د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته حرام کار دی. قرآن کریم کې چې الله رب العالمین کم څلور سیزونه ذکر کړي چې په هر آسماني دین کې حرام، په هغې کې یو وما اهل به لغیر الله، هر هغه سیز چې په هغې باندې د الله نه غیر د بل چا نوم یاد شي، چې دا چرګوړی العلوم خو د دې بابا په نوم باندې یا د دې بابا دپاره یا د دې بابا ته د نزدېکت دپاره. پخوا به دې سمګلرانو چې پیره وکړله لاهور او پنډۍ ته به سمګلینګ کوو، نو سمګلینګ کار خو یاسې هم حرام و چې چرسونه مرسونه به یې وړل او پوډر به یې وړل. نو چې پنډۍ او لاهور ته به یې ورسول، ګډ به یې راونیولو، پیر بابا ته به یې روان کړو، نو هلته یې مرداري وکړله او دلته به یې د پاسه شرک هم وکړلو. ځکه د پیر بابا او د کاکا صاحب دربار له چې تا کوم ګډ روان کړی دا د خنزیر د غوښې نه هم ډېر مردار دی. دا د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې نظر او منښته ده، او د غیر الله په نوم نظر او منښته کول دا شرک دی. ځکه نظر او منښته دا عبادت دی، او عبادت د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې دا شرک دی، کلاو شرک دی، غټ شرک دی، وړوکی شرک نه دی. که وړوکی شرک وی په ټول آسماني دینونو کې به ته الله منع نه کولی. که هغه چرګوړی دی، که هغه مټۍ ده، که هغه الوا ده، که هغه کیر دی، که هغه بل شی دی، که هغه د بابا په نوم 11 ده، که په فصل کې ورکې، که پیو والا په پیو کې ورکوي میخو والا او 11 وباسي، دا ټول حرام کارونه دي. په کلاو غوږونه یې واورئ. بل ملا به هم څه شي ته په تمه یې ځکه به یې راته نشي ویلی. او څوک به ردې نه یېرېږي چې خلک به څه وایي، خلک دې لګیا چې څه وایي هغه دې وایي. دا شرک دی او دا د خنزیر د غوښې نه هم ډېر مردار سیز دی. په بسم الله ویلو باندې هم نه حلالېږي. یو ګډ دی مثلا د پیراني پیر په نوم یې څوک حلالوي، د یو پیراني پیر صاحب 11 په ورځ باندې حلالوي، او دغه رنګه په بله ورځ کې چا باندې یو ګوټ ساده اوبه نه څکي او په محرم کې شربتونه جوړ کړي دي. دا ته څه دپاره کې ته په خوله مه وایه که نه،
خو د حسین رضی الله عنه د وجې نه کې کنه د هغې په نوم نظر منښته ده کم چې مشرکین دي هغه په دې ورځو کې د هغه په نوم نظر منښته کوي تا هم د هغوی سره مشابهت وکړلو دا د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته دا شرک دی یو صحابي وایي د الله نبي دومره سختی په دې کې کوله دا وړه خبره نه ځکه ما ډېره په سختۍ سره دا خبره تاسو ته وکړه قرآن بار بار دا خبره کړې ده د الله نبي ما یو ځلې نظر منلی او د الله په نوم نظر به د چا په نوم کې د الله په نوم نظر منښته صرف د الله په نوم چې زه به په دې بوانه مقام کې اوښه لالومه د الله په نوم به یې لالو د الله په نوم خو نظر جایز دی د الله نبي ته تپوس کوي وګوره ورته وایي دا راته وایه ملګریه چې په دې بوانه مقام کې چېرته مشرکان خو د الله نه غیر د بل چا دپاره دلته کومه درګاه او بابا او مزار خو نشته چېرته مشرکان خو دې ځای کې د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته نه کوي هغه ورته نه جي دا تپوس د الله نبي ولې کوو دا تپوس یې د دې دپاره کوو چې په یو ځای کې دربار دی یو مزار دی او خلک راځي د هغه مزار او دربار دپاره چیلي کله تور چیلی لالی کله ګډان کله چرګوړي کله دیګونه راوړي نو خو شرک دی ښکاره خو که ته دغه ځای کې د الله په نوم باندې ګډ بوزي او د الله په نوم یې ذبحه کې د دغه بابا په نوم یې نم ذبحه کې د دغه مشرکانو مشابهت دی وکړو دا کار ناروا دی خبر پوه نه شوی لکه چې بیا یې ویمه نه که نه یې پوه شوي بیا یې ویمه پوه شوي که نه د الله د نبي مطلب څه که په دغه ځای کې مشرکان راځي او دغه ځای کې کم درباري دغه ځای کې کم مزاري دوی یو دربار جوړ کړی او دغلته دوی دغه دربار او مزار په نوم ذبحې کوي ته به دلته د الله په نوم اوښ نه حلالې ای ملګریه دلته به دې د خپل نظر نه پوره کوي خو چې کله ورته صحابي جواب ورکوي چې نه جي دغلته خو څوک د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته نه کوي نو د الله نبي ورته وفرمیل اوس دې نظر پوره کوه ورځه حلالې که لکه یو سړی وایي هلکه زما نظر دی که چېرته الله رب العالمین زما دا کار وکړه اکثر خو بعضې علما وایي دا خم نه ده چې ته الله سره شرطونه لګوې که دا کار دې وکړو نو نظر به ستا په نوم وکړم که نه به یې کوم دا بخیل انسان کاري الله سره شرطونه لګوي بلکې مؤمن به داسې وایي یا الله همداسې ستا په نوم یو نظر کوم خلک خو پکې شرطونه لګوي که دا رور مې د جیل نه راغی که دا زوی مې ټیک شلو او که دا پلار مې صحتمند شلو او که دغه رنګه د سفر نه روغ راغی او که دا چلو شو او که زما فلانې کار ولګېدو نو بیا به زه یو غویی لالم بیا به زه یو ګډ د الله په نوم لالم ټیک ده دا ښه خبره ده خو تا یو قسم شرط د الله سره ولګو که دا کار وشو خو کوم یې که نه نو نه کوم یا الله ستا په نوم او د مؤمن طریقه ده بغیر د دې نه یا الله ستا په نوم بس یو نظر کوم او دې دا ووایي چې دا نظر زه مثلا د وزیر باغ په دې دغه کې کوم په دې ګراوند کې او به چې څوک راتله غریبانان مسکینان را دي شي او ځان له یې تیوړي به زه به ترې راځم نو ټیک ده هلته خو د خیر الله په نوم نظر منښته کېږي وزیر باغ ګراوند کې څه دربار شته نشته که نه ټیک ده جایز ده خو که ته وایې چې نه دا نظر زه کوم خو د پیر بابا په دربار کې کوم واه کوم یې خو د کاکا صاحب په دربار کې کوم دا به کوم خو دا به د پلاني ولی په مزار کې کوم نو دا هلته خلک د غیر الله په نوم دا کارونه کوي ته چې د الله په نوم هم کې ناروا ده د الله نبي د دې اجازت نه دی ورکړی ځکه تا د مشرکانو سره مشابهت وکړو مشرکانو سره به د مشابهت نه ځان ساتي په دې بنا زما محترم ورونو دا د عقیدې مسلې دي دې کې به ځان هوښیار ساتي د عقیدې په باب کې به مسلمان دا نالایقه نه وي د عقیدې په باب کې به اول نمبر دی صاحب بصیرتی او صاحب علم بی دته به مکمل د عقیدې د مسایلو علم د الله نبی دې کې ډېر احتیاط کړی صحابه کرام رضی الله عنهم ته هم ډېر انتهایی تاکید په باب د توحید کې کړی دی د شرک د هر قسم نه منع کړي دي زما محترم ورو نو په دې بنا باندې دا غفلت دا د ګناهونو دپاره یو لوی سبب دغه رنګه د ګناهونو دپاره نور اسباب علماو ذکر کړي چېرته بله موقع کې به ذکر خو د دې ټولو رجعه اسباب د ګناهونو ډیر دي خو په هغې کې اصل کې رجع کېږي درې اسبابو ته درې بې غټ اسباب دي یو غټ سبب د ګناه دپاره چې انسان ګناه کې واقع کېږي هغه دی تعلق القلب بغیر الله چې د انسان دا زړه د الله نه غیر د بل چا سره دې تعلق جوړ شي په دې زړه کې د یقین د الله په ځای په یو بابا په دربار او دغه رنګه د مخلوق په دغه باندې جوړ شي د الله نه غیر د بل چا سره تعلق او الله نه غیر د بل چا نه امیدونه ساتي
د خیر او شر مالک یې ګڼي، د الله په ذات یقین کم شي، دا د ګناهونو لپاره لوی سبب دی او دا انسان اخر کې کفر او شرک ته رسوي والعیاذ بالله. دا خطرناک سبب دی چې کله د الله نه زړه واوړېده او په غیر الله باندې د یقین جوړ شي، نو بیا به ستا ډېر الهی لکه مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې د فارس د بادشاه په دربار کې دا ویلیو چې مونږ خو جی داسې خلک وو چې مونږ به د هغه ګټو او د ونو عبادتونه کول، مونږ عربو چې د هر څیز عبادت به کوو، ښایسته ونه به مو لیده د هغې عبادت به هم کوو، یا به مونږ د دې ونې د لاندې خو پلانې بابا ناست فلاني پیر صاحب خو دلته ډډه والې وه، دا خو ډېره برکتي ونه ده، د هغې ته هم سجدې لګولې پورې هم ځانونه مګل، او مونږ ویل دې کې برکت دی. اوس هم خلک دا دربارونه د ونو نه د خیر او شر عقیده نه ساتي، دا شرک عقیدې. او بعضې خلک وایي یاره دا ده چونکې د زیارت کې ولاړه ده دا ونه، د بابا د دربار سره ولاړه دلته ګوره ښکار مه کوه، ګوره لاس به دې مات شي، لاس به دې شل شي. دا راته چا ویلي؟ دا راته چا ویلي؟ ښکار یو حلال څیز دی. نو مشرکانو به هم دا کار کوو چې دغه ځای کې به کم دربار به وایي خواته به په دې ونو کې مرغۍ نه ښکار کولې. دا یو غلطه نظریه ده او باطله نظریه ده. الله چې یو شی حلال کړی بس حلال، بغیر د دلیل نه بغیر ته حرام نه. اوس حرام دی او د حرام ځمکه ده، هلته د الله طرف نه پابندي ده. قرآن کې الله فرمایي، نبی علیه السلام فرمایي چې حرام په ځمکه کې به ښکار نه کې، نو که حلال ښکار هم دی نو د حرام د ځمکې دا احترام دی چې نه به یې کې، بلکې د الله نبی فرمایي دا به هم نه کې چې د یو ښکار څیز دی مثلا اوسۍ وغیره دې ولیده او د ونې په سوري کې ناسته ده، ځغلی به هم د دې ځای نه چې وی شړی چې په دې طریقې منډه ورکم چې حرم دی حدودو نه وځي چې مال ښکار جایز شي، دا منډه ورکول هم ورله ناروا دي. دومره پورې هلته تاکید. اوس دغه پابندي الله او رسول لګولې ده، نو د بابا د قبر باره کې چا پابندي لګولې؟ د دربار او د زیارت باره کې پابندي چا لګولې؟ نه الله او نه رسول. دا تا د ځان نه یو دین جوړ کړی دی، دا د پیر او د مولا د ځان نه قیسې دي چې جوړې کړي دي. نو په دې بنا باندې پکار دا چې مؤمن په دې باب کې صاحب بصیرتی. عربو به دا کار کول، د ونو عبادت، د کاڼو عبادت او دغه رنګه د مختلفو څیزونو عبادتونه به کول، ایته به سجدې لګولې، د خیر او شر مالکان به ګڼل، په مرغو باندې به قسمتونه معلومول، گزار به وکړه، په سفر بتلو، کاروبار به کو، مرغۍ به ښي طرف ته والو ته قسمت مې ښه دی، دا کار راله ښه دی، ګس طرف ته به والو یاره دا کار راله بد دی، په دې به خپل قسمتونه معلومول. اوس هم بعضې خلک هغه اخبارونو کې راځي چې یاره دا ستا د پلانۍ ورځ به څنګه په تا تېرېږي او ستا د نوم ځایچه څه ده، د نوم ځایچې ورله ګوري او د په هغې باندې یقیني پامسټري ورته وایي او نور مختلف نومونه ورله ایښي دي او په هغې د خپل قسمت معلوموي. دا یقینا شرک دی. د الله نبی فرمایي دا شرک دی او انسان د اسلام او د ایمان نه وباسي مکمل. د سبا په حالاتو د الله نه غیري څوک نه دی پوهه. چاته به هم دا نه وایي چې زما قسمت کې څه دي. د سبا په حالاتو د الله نبی هم نه پوهېده، د دې علم د الله نبی ته هم نه. په واده کې د الله نبی شرکت کوي، د انصار واده دی او وړې ماشومان دي او تمبل وایي وړو ماشومانو نابالغ جنکو دپاره تمبل وال جایز دی. تم یو خو ډول دی ډمانو ناروا دی او یو دا تمبل دی، دا یو طرف ته چې پرده پکې لګېدلي او وړې ماشومان یې وایي او څه د جانان او د سرو شونډو خبرې خو یې نه کولې. دا بې حیا سندرې خو نه ویلې، لکه دا دې وخت کې بې حیا خلکو جوړې کړي. د نبي علیه السلام صفت یې پکې ویلو، واده دی، واده کور ته دعاګانې پکې کولې. نو که داسې اشعار څوک ووایي چې د واده کور ته پکې دعاګانې او د نبي علیه السلام صفت نو ښه خبره ده. خو د نوک په ځای کې به څوک نه منډې چې بعضې جعلي مولیان راشي ته وګوره که نه دف خو راغلی دی په حدیث کې، نو دف راغلی دی صحیح ده که نه، په دغه دف کې څه ویلی شوي دي؟ دا اوس چې کوم ګندونه ویلی کېږي دا پکې ویلی شوي دي، دا اوس چې کومه بېحیایي کېږي دا پکې شوې ده. د الله د نبي صفتونه کول. نو دې ماشومانو یو شعر ویلو، د عرب فصیح خلکو نو اشعارو کې ډېر تکړه فی البدی شعرونه به ویل، وایي وفینا نبی یعلم ما فی غدی. په موږ کې داسې نبی موجود دی زموږ د واده ته تشریف راوړی چې د سبا په حالاتو هغه پوهیږي، د سبا م ورته پته ده. دی د نبي علیه السلام صفت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې فورا رد وکړو، وایي دې ماشومانو ته ووایئ چې هغه مخکې م سویل زما باره کې ووایئ، خو دا به نه وایئ ځکه د سبا په حالاتو زه نیم عالم. د سبا په حالاتو څوک پوهیږي؟ یو الله. قرآن کې الله فرمایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. هیڅ نفس په دې نه پوهیږي چې سبا به دې څه کوي. په دې نفس کې پیغمبران هم داخل، هیڅ څوک، ځکه د انبیاو دغې ته نه ده کړی استثنا
چې مگر پیغمبران خیر دی پوهیږي د سبا په حالت. نه، الله هیڅ نفس ته دا پته نشته چې سبا به دا نفس څه کوي، او د دې باقاعده دلایل موجود دي په قرآن کې، په حدیثو کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته مشرکان راغه، یو تپوسونه ته یو څه وکړه، په هغې کې د ذوالقرنین باره کې تپوس، د اصحاب کهف په باره کې تپوس، یو بل تپوس مو د یوسف علیه السلام باره کې. د الله نبی ورته سبا راشي، سبا به درته ویم ان شاء الله یې ونه ویله. د الله نبی باندې امتحانات په پیغمبرانو راځي، د الله نبی ان شاء الله ونه ویله سبا راشي. سبا چې مشرکان راغه دا سوالونه ورته یهودو ښودلي، وایي وایه که نه زمونږ جوابونه وحي نه ورغلي، نبي علیه السلام پریشانه شو. دا ورته الله ښودله چې نبي نه د سبا په حالاتو ته عالمه، تاسو سره د سبا علم نشته. و یاره وحي لا نه ده راغلی ماته، او زه سبا 15 ورځې پکې تېره شو. الله رب العالمین خپل نبي له دونه تنبیه ورکړه، 15 ورځې بعد وحي راغه او د دې سوالونو جوابونه را نازل شو. سوره کهف نازل شو. نو الله رب العالمین ورته بیا فرمایي قرآن کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ای زما نبی د یو څیز باره کې به هم ګوره دا نه وایې چې زه به سبا دا کار کوم، سبا به زه دا کار وکم، اني فاعل ذلك غدا، زه به خامخا سبا دا کار کوم، الا ان يشاء الله، مگر د الله مشیت به ورسره ملګری کې، منه ان شاء الله به ورسره وي. هغې نه بعد به بیا نبي علیه السلام چې څه خبره هم کوله او موږ ته هم دا ویلي چې ته وایې چې سبا به دا کار کوم، نو څه ورسره ووایه ان شاء الله، الله به یې راته بیا اسانوي. او د کله چې ته د الله مشیت نه یو ځای کې د الله خوښه که د الله خوښه شي، نو د دې معنا دا ده چې ستا په خپل ځان ډېر غټ اعتماد دی، نو الله دله بیا دا کار نه کوي. الله وایي زه اوس تکړه شه کوئ، زه تکړه شه وایي ته وکړه زه اوسه نه کېږي. بیا الله به کې برکت نه اچوي چې کله ته وایې چې ان شاء الله، نو دا کار تا چا ته وسپارلو؟ یا الله بس چې ستا خوښه شو به شي، نو ځان دې عاجزه کړو. نو زما محترم ورونو ګوره د سبا په حالاتو څوک خبر دی؟ یو الله، عالم الغیب صرف الله دی. اوس خلکو کې پیر صاحب پوهېږي، فلانی صاحب پوهېږي، او هغه زمونږ اولیاء او بزرګان چې په قبرونو کې پراته دي هغه پوهېږي. دا د کفر او د شرک عقیده ده، د قرآن او حدیث په رڼا کې درته وایم دا د هیڅ مؤمن مسلمان عقیده نه ده. په دې باندې ګڼ دلایل دي، په سوونو په زرګونو دلایل دي په دې خبره باندې. دا خپله عقیده زما محترم ورونو دا سمول غواړي، توحید او د زړه یقین، تعلق بالله، دا چې د مضبوطو، دا یو لوی سبب دی چې د ګناه نه بچ کېږي. او چې دا د کمزور یو، نو د ګناه د راتللو دپاره دا یو لوی سبب دی. د انسان په مختلفو ګناهونو کې انسان مبتلا کېږي، د عقیدې د شرک او د کفر عقاید پکې راځي. الله رب العالمین دې موږ په خپل دین باندې صحیح پوهه کړي. الله دې موږ ته د توحید او د ایمان صحیح بصیرت او معرفت را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر. او دا بعضې ملګرو د باران د دعا درخواست کړی دی، او دې نه مخکې دا یو اعلان دی زموږ د مدرسې چې کوم د اختر چټیانې وي هغه ان شاء الله نن اختتام ته ورسېدي. نو سبا نه ان شاء الله زموږ چې کوم دلته د ناظري او د حفظ کلاسونه دي هغه به ان شاء الله سبا نه آغاز کیږي، او کوم چې د بناتو شعبه ده هغې به ان شاء الله تعالی سبا نه مدرسه کولاویږي. نو ټولو ته دا اعلان دی چې سبا ان شاء الله تعالی طلبا او طالبات ټول هغه په مدرسه کې حاضري وکړي. باران دپاره په خطبه کې به د نورو دعاګانو دپاره لاس نه اوچتې، او باران دپاره لاس اوچتول جایز دي. باران دپاره دعا وغواړي چې الله رب العالمین د رحمت باران په موږ باندې ووري. الله رب العالمین دې زموږ ګناهونه معاف کړي. رب العالمین دې موږ باندې خپل رحمت وکړي. یا الله زموږ د ګناهونو په وجه باندې موږ باندې خپل رحمت مه بندوه یا الله. یا الله موږ ته بخښنه وکړه یا الله. استغفار سره او بار بار بخښنې غوښتلو سره الله رب العالمین بارانونه وري. استغفار اهتمام هم ډېر پکار دی. الله رب العالمین دې موږ باندې د رحمت بارانونه راووري. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. الله رب العالمین استا عباد و بلاد تګي یا الله د ډیره شدیده ګرمي ده. الله رب العالمین دې کې یو حکمت خدا دی چې موږ د قیامت د ګرمۍ نه یره وکړو. یا الله د دنیا د دې ګرمۍ نه موږ له عافیت راکړو. یا الله د آخرت د قیامت د ګرمۍ نه موږ بچ کړه. الله په خپل رحمت او فضل او کرم باندې یا الله د رحمت باران راووروه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر